बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشي ویم ملګرو په نننی کلاس کې به تاسو ته د روجي سره تړلې چې کومې خبرې موږ په پښتو کې کوو نو دا به تاسو په انګلیسي کې څنګه کوئ دا ټولې به درته زده کوم خو کلاس تر پایه پورې خامخا وګورئ پهلنی سنټنس موږ سره څه دی I am fasting زما روجه ده کو تاسو چرته یو کس ته وایئ چې زما روجه ده نو په انګلیش کې ورته ویلی شئ I am fasting Are you fasting آیا ستا روجه شته کو ته چرته یو کس نه پوښتنه کوي چې آیا ستا روجه شته نو په انګلیش کې ورته سمپل ویلی شي Are you fasting Are you fasting Will you observe fast tomorrow ته به سبا روجه نیسی یعنی کو ته چرته د خپل ملګري نه تپوس کوي چې آیا ته به سبا روجه نیسی نو په انګلیش کې به ورته وی Will you observe fast tomorrow How many fasts have you observed تا څو روجي ونیولې یعنی کو ته چرته د خپل ملګري نه پوښتنه کې چې تا څو روجي ونیولې نو په انګلیش کې ورته سمپل ویلی شي how many fasts have you observed یعنی fasts ما ځکه استعمال کو چې یعنی past د past جمع fasts ده tomorrow will be the 7th fast سبا به ومه روجی کو ته چرته یو کس ته وایي چې سبا به ومه روجی نو په انګلیش کې ورته ویلی شي tomorrow will be the 7th fast کو دویمه ورته وی نو second fast یعنی دغه ورته ویل شي کو درېمه third ورته ویلی شي همدغه رنګ ورته ته په انګلیش کې ویلی شي wake up for pre-dawn meal پښمنی له راپاسه یعنی کو تاسو چرته په یو ځای کې یاست تاسو یو خپل ملګري ته وایئ چې پښمنی له راپاسه نو په انګلیش کې به ورته وی wake up for the pre-dawn meal pre-dawn meal څه ته وایي دې ته موږ په پښتو کې پښمنی وایو او په انګلیش کې ورته pre-dawn meal وایي کم پر افطاری افطاری له راځه یعنی روژه ماتي له راځه نو په انګلیش کې به ورته وی کم پر افطاری what to cook ان افطاری لبه څه پخو یا روژه ماتي لبه څه پخو که ته چېرته په کور کې یو کس ته وایې چې روژه ماتي لبه څه پخو نو په انګلیش کې به ورته وایې what to cook in افطار یا افطاری لبه څه پخو یا د روژه ماتي لبه څه پخو how many hours are in fast روژه څو ګینټي یعنی که ته چېرته د خپل ملګري نه تپوس کې چې روژه څو ګینټي نو په انګلیش کې ورته ویلی شي how many hours are in fast I am feeling fast ما ته روژه محسوسیږي یعنی که تاسو چېرته روژه نه وي په هغه ټیم کې او تاسو وایئ چې هلکه دا موسم دغه رنګې دی یا دا سچویشن دغه رنګې دی چې مطلب ما ته روژه محسوسیږي نو تاسو ورته په انګلیش کې ویلی شئ I am feeling fast My fast is broken زما روژه ماته شوه یعنی که ته چېرته یو کس ته وایي چې هلکه زما روژه خو ماته شوه نو په انګلیش کې ورته ویلی شي My fast is broken موږ د روژه ماتي لپاره هم استعمالو یعنی چې کله موږ روژه ماته کو I felt hungry and I ate food زه وږی شوم او ما خوراک وخوړو یعنی که تاسو چېرته روژه کې مطلب تاسو ته تکلیف وي تاسو چېرته ډېر وږي شوي یاستئ بیا هم دا الاود نه دي چې تاسو خوراک وکئ ځکه چې روژه خو یو امتحان دی خو که تاسو وایئ چې زه وږی شوم او ما خوراک وخوړو په روژه کې نو په انګلیش کې ویلی شئ I felt hungry and I ate food ate ما ځکه ولګو چې ate د eat second form دی یعنی دا موږ past indefinite tense استعمالو نو دې د وجې نه به موږ دلته eat په ځای ate لګوو I felt thirst and I drank water زه تږی شوم او ما اوبه وڅښلې یعنی که ته چېرته خپل ملګري ته وایې یا چا ته وایې چې زه تږی شوم او ما اوبه وڅښلې نو په انګلیش کې ورته ویلی شي I felt thirst and I drank water What is the time is it in افطار په افطاری کې څومره وخت پاتې دی یعنی که ته چېرته خپل ملګري ته وایې چې هلکه روژه ماتي ته څومره وخت پاتې دی نو په انګلیش کې ورته ویلی شي what is the time is it in افطار devils are chained in the month of Ramadan شیطانان په روژه کې قید کړی کېږي یعنی زموږ هم دا بیلیف دی دا یقین دی چې یعنی شیطانان په روژه کې قید کړی کېږي یعنی دا قید کې بندولی شي نو په انګلیش کې به وایي devils are chained in the month of Ramadan wake up timing is running out پاسه وخت ختمیږي اکثر موږ په پښمنۍ کې خپل بل ملګري ته وایي ورور ته وایي چا ته هم وایي تاسو چې پاسه وخت ختمیږي نو په انګلیش کې ورته ویلی شي wake up timing is running out
we should not miss the fast deliberately. موږ له پکار دی چې د قصده روژه فری نه دو. یعنی که تاسو چرته یو کس ته نصیحت کوئ چې موږ له پکار دی چې موږ د قصده روژه فری نه دو، نو په انګلیش کې ورته ویلی شي we should not miss the fast deliberately. deliberately څه ته ویلی شي؟ د قصده ته. یعنی چې ستا څه مطلب نه بیمار څه مسله هم درته نه یو د قصده ته روژه پرېږدي، نو دې ته موږ ویلی شو deliberately. او پاست چې کومه دی تاسو ته ما مخکې ویل دا موږ روژې ته وایي. forgetful eating does not break the fast. په هیره خوراک کولو سره روژه نه ماتیږي. یعنی که تاسو چرته ووایئ یو کس چې په هیره چې کله خوراک وکړي نو په دې سره روژه نه ماتیږي، نو په انګلیش کې به وایي forgetful eating does not break the fast. I will not observe fast today. زه به نن روژه نه نیسم. یعنی که تاسو ته چرته څه مسلې او تاسو یو خپل کور کې چاته ووایي چې زه به روژه نن نه نیسم، نو په انګلیش کې ورته ویلی شي I will not observe fast today. It is permissible to get injected while fasting. آیا د روژې په وخت کې ستنه وخی شي؟ یعنی که ته چرته د ملا نه تپوس کې چې آیا زه د روژې په وخت کې ستنه والی شم، یعنی چې اوس زما روژه او زه بیمار شم نو زه ستنه والی شم، دې سره روژه ماتیږي یا نه به ماتیږي؟ نو تاسو ډاکټر نه چې تپوس کوئ نو په انګلیش کې ورته تاسو ویلی شئ is it permissible to get injected while fasting. یعنی آیا د روژې په وخت کې زه ستنه وخی شم یا نه شم وهلی؟ ملګرو ما په دې کلاس کې غوښتل چې ستاسو دپاره هغه سنټنسز راوړم چې کم منګه په پښتو کې کمې خبرې په روژه کې کوو، نو چې هغه زه تاسو ته په انګلیسي کې هم زده کړم. څنګه چې تاسو ته ما مخکې هم ویلي چې انشاءالله په هر ټاپک به زه تاسو ته ویډیوګانې راوړم. اوس وخت کې زه لږ شانته مصروفه یم، خو بهرحال زه به بیا هم کوشش کوم چې ستاسو دپاره مهمې ویډیوګانې راوړم او تاسو ته پیدا در ورسیږي. نو انشاءالله زه به ستاسو دپاره نور ټاپکس هم دي په هغې به هم ویډیوګانې جوړوم او کوشش کوم چې څومره زر تر زره زه تاسو ته اپلوډ کړم. ملګرو نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو. اوس ماله اجازت راکئ، انشاءالله تاسو سره په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان هم ډېر خیال